الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. عزتمندو سورة کهف او د دجال فتنه په دې موضوع باندې منګه یو درې درسونه وکړل. مخکې درس کې مو دا خبره کړې وه چې د فتنې پیژندل څومره مهم دي او ضروري دي او لازمي دي. اوس نن به دا خبره وکړو چې کوم اسباب دي، کوم لاملونه دي چې د هغې په وجه باندې په یو چا باندې فتنې پټې پاتې کېږي. د هغې په وجه باندې انسان په فتنه نه پوهېږي، فتنه نه پېژني. نو په هغې کې یو درې دانې نن درته وایم عزتمندو. اول په هغې کې دا دی چې کله په انسان باندې فتنه ځکه پټ پاتې چې دا فتنه لا واقع شوی نه، نو ځکه انسان په نه پوهېږي. لکه روایاتو کې دا راځي چې حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه السلام ډېر اوږد بیان وکړ، په هغې کې تر قیامته پورې راتلونکې فتنې نبی علیه السلام ذکر کړ او ډېر فتنې ما نه هېر شوي دي. خو چې کله هغه فتنه راښکاره شي او راڅرګند شي او زه وګورم، بیا راته پته ولګېږي چې اوهو دا خو هغه فتنه وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړی. دویمه وجه د فتنو د پټ پاتې کېدو دا دی چې په روایاتو کې خاص کر د فتنو په باره کې ډېر ضعیف او موضوعي احادیث وردننه کړي شوي دي او اسرائیلي روایات خلکو نه ایستي دي. د هغې په وجه باندې د فتنې هغه اصل مصداق او حقیقت د خلکو نه پټ پاتې شي. نو دا هم یو وجه ده د فتنو د پټ پاتې کېدو، د په فتنو باندې د نه پوهېدلو. او درېیمه وجه دا هم علماو ذکر کړی چې فتنه کله په انسان باندې ځکه پټ پاتې کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کنایات استعمال کړي دي د فتنو په باره کې. نو په هغې باندې پوهېدل په دې وجه باندې هم مشکل شي. لکه د دې دا یو بیل امتحان دی په انسان باندې. لکه څنګه چې علما فرمایي چې څومره پیغمبران ګوره دنیا ته راغلي، د دجال د فتنې نه خلک ډار کړي دي. زمونږ او تاسو نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره د دجال د فتنو په باره کې معلومات موږ او تاسو له راکړی، هغومره به یو پیغمبر هم نه یې ورکړی. دومره معلومات، ډېر زیات معلومات د دجال په باره کې ورکړي او ډېر زیات روایات او احادیث راغلي دي. خو دې سره سره په قرآن کریم کې د دجال په باره کې صراحتاً د دجال په لفظ باندې نه دی راغلي. دا یو بیل امتحان دی چې دومره لوی فتنه چې هر پیغمبر خپل امتیان ته نه ډار کړي دي او آخرنی کتاب چې قرآن کریم د په هغې کې د دجال ذکر نشته په دې لفظ باندې. نو دا بیل امتحان او ازمایښت شو.